دې کې بیا مونږ امرستاني ته ماتل کړي. د الله په ذات قسم درته کوم قطعا شرعي عذر نشته ده. د الله تعالی حضور ته ورځو که دغه نظام ته د دغه تعلیم د بندښت په وجه هر قسم مشکل ورسېده، په لوی رب قسم درته کوم چې د افغانستان ټول وزیران، د افغانستان ټول علما، حتی تر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله پورې دا ټول به د خدای په حضور کې جواب ورکړي. دا ټول مسؤلین دي. نو چې د یو بنده په حضور کې زه جواب نسم ورکولی، د یو بنده په مخ کې زه خبره نسم کولی، یو جواب نه لرم، چې رب العالمین په غورز غوسه یې وایي چې لمن الملک اليوم، هلته به مونږ څنګه جواب ورکړو؟ راځئ دغه 4000 خویندې به یا لاړې سي یا به لاړې نه سي. یوازې د ما د خور، د ما د مور، د ما په عزت باندې چې یو فاسد ملک، یو مرتد ملک، یو کافر ملک دلته سرنوشت کوي، دلته د ما د خور په عزت باندې خبره کوي چې دا خویندې د افغانستان لورګانې او مورګانې د پاکستان ته لاړ سي تعلیم دې وکړي. تاسې او رب هم دا د شرم خبره نه ده؟ که افغانې مور زه جېږولی یم په رب العالمین زه شرمېږم. دا د شرم خبره ده چې بیخي ورنسي هم. مونږ دومره بندیز پې ولګو چې دیوال ته وکړو، افغانستان نه 4 کونجه دیوال ته وکړو، بیخي پرې نږدو. دغه پاکستان مرتد هیواد، مرتد کافر هیواد چې هلته زنا پکې ده، لیواتت پکې ده، شرابخوري پکې ده، همجنسبازي پکې ده، نر له نر سره نکاح تړي، ښځه له ښځې سره نکاح تړي، خور په مور نه دبن، ورور په ورور نه دبن. دغه مردګوان راجګېږي د ما د خور لپاره تعلیم خلاصي، د ما لپاره زهر خوړل نه دي پکار. مازدیګر رئیس ته چې خبر یم دلته کوڅو کې ګرځم، په رب العالمین که کوټې ته تللی یم، دلته کوڅو کې ګرځم، له ګرمۍ نه مړ شوم، میاسې دي داسې میاسې دي، سړی تباه کوي دلته. مونږ استاد نیمه شپه دلته راټول شوي یو، دلته چغېږو. مونږ ولې لیوني یو، خوب نه راځي، په ژوند نه پوهېږو، چا د نشې ګولۍ راکړې ده. په رب العالمین قسم بیا درته کوم چې د خپل کور لپاره کوم عزت مې دا 20 کاله غوښته او له کفارو مې ساته، دغه د هر مسلمان د خور او د مور عزت دغسې راباندې فرض عین ده چې ویې ساتم. راځئ د الله حضور ته ذو حق مه پټوئ. خیر ده زه ما باندې د بیا قضا کې فیصله وشي چې تا توهین کړی، ته ګستاخې، ته هر څه. زه دې په دغې غوښتنه چې دا نن زه کومې خبرې کوم، په دغې خبره دې زه حتی ووژل سم. په لوی رب قسم چې د الله حضور ته ورځو، دغه هر یو عالم به مسؤولي. وزیر صاحب په لوی رب قسم ته مسؤولي چې د هر ارګان وزیر یې، که د دفاع وزیر یې، که د وزارت خارجي داخلي وزیر یې، که خارجي وزیر یې، عالمه که په هر ارګان کې ناست یې، که د اهل حل و عقد شورا غړی یې، که په مدرسه کې ناست یې، که هر چېرته ناست یې، تاسې د مونږ مقتدایان یاستئ، د الله تعالی حضور ته به ورځئ. دغه یو غضب ګرځېدلی ده. صحیح ده ټول افغانستان به دغه تعلیم نه غواړي، اطرافو کې به څوک نه غواړي، ټول به خویندې میندې نه لیږي، خو اوس یو غضب ګرځېدلی ده. یو مرتد کافر هیواد راپورته کېږي، له دغه نه یو منفي خبر، منفي سند جوړېږي مونږ د افغانستان په مقابل کې. د مونږ د افغانستان عزت دغه پاکستان په شرمو وشرماو. دلته بیا د خپلو شهادتو قصې کوو چې د ما زوی شهید شوی، پلار مې شهید شوی. تا د خدای وشرمېږي چې پاکستان ته ګاونډی هیواد وایې، چې پرون یې په پکتیکا کې د ما خور را شهیده کړه، د ما مور را شهیده کړه، د ما ماشوم بچی را شهید کړه. تا د الله رب العزت وشرمېږي چې ته بیا ګاونډی هیواد ورته وایې. غرب ته چې تللي دي هغو غرب غوښتل. پاکستان چې اوس کوم سند راویستلی ده، کومه خبره یې کړې ده، دا د غرب په نجونو نه ده کړې، دا د افغانستان په داخل کې د ما د خور مور او د تا د خور مور په عزت باندې دا خبر کړې ده. نو زه په کوم دلیل تا سره په پټو مسنجرونو کې، په واټساپونو کې زه رابطې وکړم چې خیر د جان جانې د ما دا خبر ور ورسوه، یا زه چوپ پاتې سم چې دا خلک څه وخت راویښېږي. د مولوي صاحب خبر باید مونږ ویده وای، د ما پلار ویښ وای، د ما ورور ویښ وای، ما نیشه خوبونه کولی، زه په د ایمان په غرور کې ګرځېدلی چې داسې قوي ورور لرم، الحمدلله په وزارت کې ناسته، د ما له عزت نه، د ما له هر څه نه دفاع کوي، د ما له حدودو نه دفاع کوي، د ما له ابرو نه دفاع کوي. نن مونږ په میډیا کې چغې وو، د مونږ خولین خلک را باندې بندوي چې دا ډېرې طریقې لري. په هغو طریقو هم کار کړی ده، په هغو طریقو هم غږېدلي یو، خو جای نه ده نیولی. یوازې علما نه دي مسؤلین، دغه علما بله ورځ په تنګېږي، دغه عوام مسلمانان تنګېږي، دلته درس واقع کېږي، دلته اختلافونه جوړېږي، دلته څوک یو عالم سره درېږي، څوک بل عالم سره درېږي. نو مونږ به اخر په دغو اختلافو کې څه کوو؟
مونږ خو د دغه جنګو لپاره نه یو پیدا سوي که نه چې بیا به دا جنګونه یي دغه مخالفتونه به ولې د مونږ لپاره د ارام ژوند خدای پاک نه ده لیکلی د 4 کاله څومره ښه د ارام ژوند ده ولې دغه خپل نظام په خپله په لغته باندې وو او داسې هم نه ده چې دغه د افغانستان مسلمان ولس یو حرامه غوښتنه لري چې له قرآن سره ټکر ده له حدیث سره ټکر ده له فقه سره ټکر ده د تعلیم غوښتنه لري ورته خلاص یې که خدای دې وکړي چې په دشته کې وایي خدای دې وکړي چې په اسمان کې وایي خدای دې وکړي چې په ځمکه کې وایي دغه خبر له ځانه واړوئ تیر وارې چې نظام ړنګ سه هغه په یوه غیرت باندې ړنګ سه چې هغه یو د میلمه ورور د عزت او د هغه د ژوند ساتل او ښه په غیرت باندې مقابله 100 کاله وسوله لکن دا وارې تاسې سوچ وکړئ تاسې خدای هم د خپلو ګریوانو کې سر کته کوي دا وارې که خدای یم که رب د هغه ورځ نه راولي چې معامله پېښه سي د نجونو په تعلیم باندې دا به د موږ لپاره ډېر ښه تاریخ وي مولوي صاحب تاریخ به دغه لیکي چې د نجونو په تاریخ امارت لاړه په بله مځکه تنا زه چغې نه وم تنا دلته مولوي صاحب چغې نه وي تنا دلته بل مسلمان چغې نه وي په داخل کې علما چغې وي دغه عباس تانکزی د افغانستان ده که له بنګلادیش نه راغلی دا د افغانستان د افغان مور شدیرو د افغانۍ ده دغه خوست د افغانستان ځمکه ده که د بنګلادیش دا د افغانستان ځمکه ده مظهر العلوم ډیری نیازي مدرسه د افغانستان ده که د بنګلادیش د افغانستان ده په هغه مدرسه کې چې کومې خبرې کړي تاسې ټول اورېدلي چې د الله خاطر وکړئ دغه مکتبونه خلاص کړي چې مشکل ترې جوړیږي د علماو په منځ کې چې اختلاف پېښ سه دا د وطن په خیر نه تمامیږي دغه جای یاد ساتئ مونږ مزدوران یو بل چیرته یو مونږ به بل چیرته یو ګرځو به خو قسم په رب العالمین که دغه د علماو اختلاف په خپل منځ کې دا د خیر طرف ته لاړ سي چې حل یې نه کړو چې هر وزیر وښیي تر رئیس الوزرا صاحبه پورې دا ټول مسؤلین دي دا د قیامت په ورځ له دغو پوښتنه کیږي تاسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث له ما نه ډېر ښه لوستی ده زه تاسې شاګرد یم تاسې یو چڼی یم الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته له پلاره د کور پوښتنه کیږي له والي نه د ولایت پوښتنه کیږي بلکې د مونږ له مشر امیر المؤمنین چې د مونږ روحاني پلار ده د مونږ د جهاد مشر ده او مونږ یې 100% به اطاعت کو په جهاد کې او په مبارزه کې او په حرب کې له ده نه د ټول هیواد پوښتنه کیږي دا خو یو نامشروع غوښتنه نه ده که نه دلته داسې معامله ده چې دغه خیرن پاکستان دغه چې په یو چې کوم عمل خدای ناروا کړی په دې ملک جاری ده والته پکې کیږي حتی علما په حرامو باندې فتوا ورکوي علما جهاد ته فساد وایي دغسې یو مفسد هیواد راجګیږي له یو اسلامي نظام نه دغسې منفي استفاده کوي چې راځه دغه ځای ورته وګوره اسلامي نظام بدنام که دغه پاک مشران دغه خادمین دغه ښکلي مشران وزیران علما کرام دغه بدنام که ولی اخر ولی په ځان باندې دغه د تهمت په دغه سپینه جامه باندې ولی یو تور داغ پرېږدو ولې نه لرې کوو له ځان نه باید دا تور داغ لرې کړو مونږ یې منع کوی هېڅوک هم نسي منع کوی کیدای سي له تا نه د حج په پلمه یوه خور لاړه سي کابل کې پورته سي سعودي عرب ته لاړه سي دوبۍ ته لاړه سي له هغې جګ طیاره کې پرواز وکړي په پاکستان کې کته سي هلته تعلیم شروع کړي هلته خو 100% د محمدي عقیدې تعلیم نه ورکوي که نه سبا دغه خور په دغه سبب چې په افغانستان کې دغه تعلیم بند ده هغلته چې هر قسم عمل وکړ تاسې او ربم د قیامت په ورځ به رب العالمین ته څوک جواب ورکوي مسؤلین به جواب ورکوي که به یې نه ورکوي نو زه څنګه نن پټه خوله ونیسم زه خو په دغه نظام مې زړه خوږېږي زه درته وایم دا زه شخصا مولوي صاحب ما تر اوسه له نږدې نه ده لیدلی چې دومره ناخوالې پکې راپېښې سوې دومره مشکلات پکې جوړ سو ما لا تر اوسه نه ده لیدلی مسافر یم زه ډېرې غټې هیلې لرم دغه نظام ته ډېر غټ غټ امیدونه مې دي دغه نظام کې د ما د مور هم داسې امیدونه دي د پلار مې هم داسې امیدونه دي د زړه ټوټه یې هلته ورلېږلې هلته پکې قرباني سوې ده لکن زه تر اوسه دلته یم پر رب العالمین مازدیګر مې یو ملګري سره غږېدلم دلته را سره ناست و په الله قسم ورته ومې زړل ملموم تر اوسه لیدلی نه ده دلته داسې خبرې پکې پېښې سولې داسې مشکلات پکې جوړ سو له نږدې مې نه ده لیدلی وطن ته تر اوسه نه یم درغلی نه یم تللی وطن ته که والي ده که یو ادنا عالم ده که د جومات ملا ده که د قلی اردوګانو مسؤلین دي که په وزارت کې ناس مسؤلین دي که په عالي شورا کې ناس علما دي دا ټول مسؤلین دي د قیامت په ورځ به پروردګار عالم ته ذره ذره جواب ورکوي دغه مؤمن ولس خیر د خبرې به مې سختې خو په خلاصو غوږو یې واورئ دا سپیس ریکارډ ده د مونږ مشفقو مترحمو مشرانو ته یې ورورسوئ د لوی رب خاطر وکئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم روی ته وګورئ
د عایشې بیبي روی ته وګورئ، دغه افغانې خویندې دغه خپل ناموسونه راځي په پردي بې عزتۍ کې وانچوو. خیر د دغه یو غضب اوس ګرځېدلی ده چې هر سړی په دې خوله لټي، که څوک خور ورلیږي که یې نه ورلیږي په دې خوله کې پورته کوي چې تعلیم ده او تعلیم ده. دغلته ټول ناري وي پیږو په الله قسم که شرعي معامله دلته پکې چې داسې یو زره قدرې بندښتې وای، یو زره قدرې بندښتې وای، په قسم د ما به دغه مولوي صاحب دغه مولوي صاحب مقابله به ما کوله د ضیاء الرحمن مولوي صاحب چې بیا سپیس جوړ نه کړي دغه د دغه چې کې راغلي دي چې ناروا ده دا تعلیم. خو نسته که نه وسړیه، نسته که نه. علما ناري وي چې نسته. د کابل د دارالافتا مسؤول عزیز الله مظهري شیخ صاحب ناري وي چې دا فرض کفایي ده. نو چې هغه چغه ونه کوي، زه چغه ونه کوم، په واتساپو کې پټې معاملې شروع کړو چې ما ته پټ ووایه، پښتانکي ته پټ ووایه، په دې خو دا معامله مخ ته نه ځي که نه اوس سترګې م قربان سم. د مولوي صاحب خبره لکه له حق نم چې ښه په ښکاره دفاع کوله، په لوڅ مخ هم دفاع کړې ده، همدغسې دغلته په داخل کې په ښکاره باندې په ښه په نره باندې د دغو مشرانو نه موږ غوښتنه هم لرو. دا د موږ پلرونه دي، دوی سره چاړه په لاس کې نشته چې په موږ یې کش کړي ولالم کې سبا ته. دا سر له سبا موږ دغه غوښتنه کوو د الله لحاظ ومنئ. د کابل علما ټول شیوخ راپورته سئ. په خوست کې ډېر ښه شیخ الحدیثان دي، ډېر پیاوړي علما دي، هغه دې راپورته سي. دا د له وزیرانو سره کینی، سبا ته ټول کابل پرېږدئ، کابل خوسې کوي. سبا ته ټول لاړ سئ قندهار کې امیرالمؤمنین صاحب ده، بل ولایت کې دلته ورته کینئ چې امیرالمؤمنین صاحب ته دې مونږ معنوي پلار یې، مونږ د تا اولاد یو، د شفقت او ترحم په کور کې دننه د الله په خاطر دغسې مشکل جوړیږي. دغه مرتد هیواد د مونږ له عزتونو نه دغسې منفي ګټه پورته کړه. خیر ده د مونږ دا مکتبونه نور راخلاص کړه. زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونې سي، لږ رښتونې په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصیږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم ده خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغر د خبر نشي پکې کوی چې دا به م له لاسه وغورځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویلي چې دا نړیږي، لیکن د رب العالمین فیصله ورباندې راغله په 11 ورځو کې درهم کړ، له مخې یې چپ کړ. دا چوکۍ نړیږي. له جمهوریت نه مخکې بل څوک حاکمان وو، له هغې نه مخکې بل څوک حاکمان وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه دین رهبر وو. ابو بکر صدیق صاحب څه، عمر صاحب څه، عثمان صاحب څه، علي صاحب څه، دغه دین دغسې دغه قدرتونه چې څوک په دې کرسیو باندې کینی دا روان دي. راځئ له ځانه سره د خدای حضور ته سپین لاړ سو. قل الحق ولو کان مرا، دوه مزه به نه سو، حق خبر وکړو اگر که ترخه وي په چا بده لګېږي. خدای دې وکړي چې 40 کلن وي، خدای دې وکړي چې 80 کلن وي، چې ګیره مکمله سپینه په الله قسم زه به حق خبر ورته کوم. حق نوم دی خدای دا د حق لپاره راپورته سوی او په حق باندې به دا خبر کوم. په رب العالمین قسم په کابل کې به هم دغه خبر کوم. ولې څوک خو مې حلالوي نه که نه، دا خو علما دي، دا خو مشران دي. خو که یې حلالولی په دغه غوښتنه باندې حلالولی، اوس به عباس تانکزی صاحب حلال کړی و، چېرته به پروت و غریب. خو دغه خبره تر امیرالمؤمنین صاحبه داسې پوره نه ورسېږي. زه په دغه جیب یقین لرم. دلته ډېر قصې موجودې دي، دا نه ورسېږي روغه. راځئ سر له سبا نه چې هر څوک دغه سپېس اوري، په کابل کې یاستئ، سر له سبا نه په علماو وګرځئ، ټول علما راټول کړئ، وزیرانو ته ورسئ، تر رئیس الوزرا پورې ټول راټول کړئ، قندهار ته ورسئ، ورته کښېنئ. له هغې خوا یو مثبت حل راوباسئ چې پاکستان هم داسې شاته پاتې سي چې ووایي چې دا مې څه وکړه، دا خو مې لاسي دغه خلک یو مثبت طرف ته متوجه کړه. او که دلته مونږ وایو چې راځئ مونږ یې پرېږدو، دا خپله متوجه کېږي، هېڅوک هم خپله نه متوجه کېږي. که خپلو عیبونو ته څوک متوجه کېدلی، مسلمانانو که خپلو عیبونو ته څوک متوجه کېدلی، پیغمبر د خدای به دا قطعا نه ویلي چې المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن د بل مؤمن لپاره آینه ده. خپل عیوب سړي ته نه ښکاري. سړی ډېر په اخلاص کې رواني چې ولا چې زه ډېر روغ سړی یم او د دین خدمت مخ ته وړم، لیکن هغه تر غوږو پورې په بله باندې رواني. یو بل مسلمان یې ورته متوجه کوي. راځئ یو له بل نه د عیوبو آینه جوړ سو، د یو د بل عیبونه ور په ګوته کړو. دا نظام چې ړنګ سي الله رب العزت به قیامت راولي. دا در سره یاد ساتئ. دا داسې وړکۍ خبره نه ده.
حساب یې کوي، د ننګرهار نه شروع کوي، په بدخشان یې ولګوي، په قندار یې ولګوي، حساب وکړي چې په اسلامي امارت کې دننه یا عوام چې څومره شهیدان شوي دي، دا په کومه طریقه تللي؟ په زرهاو جلد قرآن کریمونه شهیدان شوي، کورونه دلته مدرسې شهیدانې شوي، محرابونه راړنګ شوي دي، دلته داسې حافظان په شهادت رسېدلي دي چې په یو غړو په سره به قرآن درته ختماوه. په تراوو کې په روزه کې خلک شهیدان شوي دي، د نورو هیوادو مسافر ملګري دلته شهیدان شوي دي. ورشئ خوست کې مدرسه د هغه د هدیره د عربو شهیدانو ډکه ده، د دقیقې ورځې په خاطر قرباني ورکړي چې اسلامي نظام راسي. نن اسلامي نظام راغلی، یو فاسد هیواد، یو مرتد هیواد، یو کفري هیواد، یو کفري قانون، یو مفسد علماء سو د خدای په قار ککړ، د خدای په غضب ککړ، دا نن راپورته کیږي، د مونږ په عزتونو باندې معاملې کوي. راځي چې ټول زهر وخورو نن شپه، زهر راواخلئ، راځي چې ویخورو، لدینه چې مړه سو ښه تمامېږي، چې کو چاته وزاړو، چاته چغې وکړو. دا څه رقم معامله روانه ده؟ ډېر احتیاط کوو، ډېر احتیاط کوو. پر رب العالمین که دا مونږ په چا پورې توهین کوو یا نقد کوو، دغه غوښتنه کوو. خیر ده، الفاظ هم تیز دي، زړه درد کوي، خو نه له بنګلادیش راغلي یو، نه مفسد یو، نه فاسق یو، نه په دغه نظام کې درز اچو. د دغه افغانستان یو کور هم په افغانستان کې د پیدا شوي دغلته یو، د دغه نظام په ګټه باندې غږېږو چې خیر ده دا معامله خلاصه کړئ. او که ته په ما سپارې، زه په تا سپارم، ته په وزیر سپارې، وزیر په رئیس سپاري، رئیس په شورا سپاري، هغه په ستانکزي صاحب باندې سپاري، که تاسې دا وړۍ شل کړئ، زه به بیا مسلمان نه یم. دا مسئله به بندوي تر هغو چې خلاصوو، تر هغو چې یو نوم د خلاصون ورکو. 8,000 او 10,000 او 13,000 ټول خلک بل افغانستان نه وتلي. خو راځئ که شریعت ته سره کینو، مکه مکرمه چې فتح کیږي، خو ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا، د نبی علیه السلام له شفقت نه چې خلک خبرېږي، ډلې ډلې په دین کې داخليږي. دا نن په کوم دلیل افغانستان نه خلک منډې وي؟ ولې پوښتنه نه ترې کوو چې مسلمانه له دین سره ضد لري، له وطن سره ضد لري، له طالب سره ضد لري، له عالم سره ضد لري؟ خیر ده وروره، په کوم دلیل ته افغانستان نه وځي منډې وي؟ مونږ باید دلیل زده کړو. که پرون په دین کې ډلې ډلې خلک داخلېدل، نن له دین نه ډلې ډلې خلک منډې وي، تنافر یې ترې اختیار کړی، نفرت کوي. ولې؟ ټول خو کفار نه دي که نه په افغانستان کې، دا خو مسلمانان دي. څوک وایي چې دا کفار له افغانستانه اوس وځي؟ کفار په افغانستان کې نشته. دا د موږ مسؤلیت ده. دا په ویدو باندې، دا په څڼو غوړولو باندې، دا په فیلډرو ګرځېدلو باندې، دا په چکرو باندې، دا د کامې په مایانو خوړلو باندې، په ننګرهار باندې دا مسله مخ ته نه ځي. قربان موسم نظام چې حاکمې دلته به ویښ ورته پاتې کېږي. نظام چې حاکمې لکړه به د پلاس کې، لکړه به د پلاس کې چې څوک بیا چې ته خالي په ویدې په خښته باندې سر ایښي، چې بیا په جغرافیا باندې څوک د حملې جرأت ونشي کولی. داسې نظام به حاکمې. دعوه د هغه نظام لرو، اما دلته موږ خوبونه ورته کوو. چاپلوسي پرېږدئ، چوکۍ پرېږدئ. خیر ده که ته نن چوکۍ نه راکوز ولې، خیر ده که په تا معاش ودرېده. 15مې سپارې کې الله وعده د رزق در سره کړې ده. د 12مې سپارې د سر آیت ولول الله د رزق وعده در سره کړې ده چې پوره سي مړ کېږي زی بله دې دنیا. دغه عمارت نه و، دغه چوکۍ نه وي، چا رزق درکوو؟ الله تعالی نه درکوو. چې ته اوس په چوکۍ کې خپل رزق غواړې، له رب العالمین نه وغواړه، هغه ښه تره ورکوونکی ده. دغه چوکۍ پناه کېدونکي دي. چاپلوسۍ پرېږدئ، د اشخاصو عبادت پرېږدئ، مخامخ ورته کښېنئ، وزیر ته کښېنئ، امیر خان متقي صاحب ته کښېنئ، خلیفه صاحب ته کښېنئ، یعقوب مولوي صاحب ته کښېنئ، حماسي شیخ صاحب ته کښېنئ، عزیز الدین شیخ صاحب ته کښېنئ، بل شیخ صاحب ته کښېنئ چې زر که دا مسله را حل کړه. ته د ما پلار یې، ته د ما عالم یې، ته د ما د ولس مسؤول یې، ته د ما مقتدا یې. زه په هر مانځه کې وایم اقتدیت بهذا الامام. قسم په خدای که دې پرېږدم چې را حل یې نه کړې، زر یې را حل کړه. که دې دغسې ترخه ور وویلې، دغسې اخلاص دې وکاوه، دا سبا ته حل کېږي. اما که دوه مخي دې وکړله، چاپلوسي دې وکړله، بوټونه دې ورته صافي کړل، قسم په رب به ته به هم ذلیلې، چوکۍ به دې له لاسه ځي، او په الله تعالی قسم که دا مسله هم حل سي، دغه عزتونه به هم په بله خوا رواني. د الله خاطر وکئ، لږ حق ته متوجه سئ، لږ حق ووایئ، لږ حق واورئ. لکه څنګه چې مونږ وایو چې پلانکی حق واوره، بالکل یې اورو. لکه څنګه چې زه وایم حق ته متوجه سئ، بالکل باید متوجه سو. دغه افغانستان، دغه اسلامي نظام دا د هیڅ چا نه ده چې په دې سر خلاصي، صفا به سره غږېږو. دا نه د وزیرانو ده، نه د علما کرامو ده، یوازې نه د یو بل چا ده، نه د ما ده، نه د بل ده، دا د ټولو 40 میلیونه افغانانو نظام ده.
تم پکې حق لري، زم پکې حق لري. الله حق را کړی، دا بندگانو دا حقوق نه دي را کړي، رب العالمین دا حق را کړی، دا د ما نظام ده. شخصي دي هیڅوک ځان ته نه متوجه کوي چې دا د ما ده. که په وراثت باندې سي، دا مرحوم ملا صاحب رحمه الله جوړ کړی، د علماو په مشوره دغه عمارت جوړ کړ او جهاد یې شروع کړ. که په وراثت باندې سي، یا به عبدالمنان مولوي صاحب مثال کوي، یا به د ده زوی کوي یعقوب مولوي صاحب، خو نه، دا په وراثت نه ده. سبا که دغه مولوي یعقوب ته امر وشي چې ته له دغه وزارت دفاع نه کوز ته کښېنه په کور باندې، دی به پوره اطاعت کوي، دی به په کور باندې کښېني. دا اسلامي نظام ده. او د خپل ویلي دي چې زه به په کور باندې کښېنم، دا د مونږ ګډ نظام ده. ښه چې ګډ نظام ده، خو ټول حق لرو چې دغه ته خبره ور وکړو چې خیر ده دغه معامله را خلاصه کړه. دلته دومره د شرم خبره ده، دومره د شرم